مننه. بل کلام به سره شریک کوم چې د عقل په تندي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې، د عقل په تندي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې، د مینې په باغی مې ښه د ضرب کر خیراخ کې. او یو کرحه چرته هم پکې داستا په لورې نه وه، یو کرحه چرته هم پکې داستا په لورې نه وه، خپل ځان ته په تلي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې. مننه. او مورجانې راته ووی بیا نامې چې وانخلې، مورجانې راته ووی بیا نامې چې وانخلې، نو ستا په مات بنګړي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې. مننه. او چې ما او تا نامه په خپله دواړو وګل کړې، چې ما او تا نامه په خپله دواړو وګل کړې، په هغه یو لرګي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې. او تل خوی د ماشومانو کړي خبره باندې نه دی، تل خوی د ماشومانو کړي خبره باندې نه دی، نن ځان ته په زړګي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې. مننه. تل خوی د ماشومانو کړي خبره باندې نه دی، نن ځان ته په زړګي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې. او پچا به تل ګمان د فرښتې چې ما کولو، پچا به تل ګمان د فرښتې چې ما کولو، په داسې یو سړي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې. مننه. پچا به تل ګمان د فرښتې چې ما کولو، په داسې یو سړي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې. او چې وانخلي نامه د بې وفا اشنا رهبره، چې وانخلي نامه د بې وفا اشنا رهبره، په ژبه په ازغي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې. مننه جی. دو یاران چې سره ناست وي څنګ په څنګ، دو یاران چې سره ناست وي څنګ په څنګ، داسې وخت نه د شیزار تخت د اورنګ، رقیبان به واړه ځان ته سپېلني کړم، که په ما باندې اشنا وکړلو ننګ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو، زیشان احمد زیشان یم د خپل پروګرام زلانده ستورو سره په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن چې د مونږ کوم شخصیت سره مرکه را جوړه شوې ده، هغه نه یو ډېر ښکلی شاعر دی بلکې د دې سره سره یو ډېر ښکلی انسان هم دی، او د هغې په کلام کې الله پاک ډېر خواږه چولي. جناب ډېر محترم او ښاغلی احمد امین رهبر صاحب، ستاسو ډېره مننه کوو چې مونږ ته خپل قیمتي وخت راوبخلو. ډیره مننه. ټولو نه مخکې خو تاسو ته هرکلی وایم په راتګ، او ستاسو یو جهان مننه چې خپل قیمتي وخت مونږ له راوبخلو. ډیره زیاته مننه. رهبر صاحب، هسې خو تاسو یو نړۍ خلک پیژني، خو غواړو به چې خپله پیژنګلو را سره په خپله ژبه کې وکړئ. لنډه غوندې پیژنګلو به وکړم. مینوالو سره پوره نوم مې احمد امین دی، تخلص مې رهبر دی، د پبو خاورې سره تعلق لرم، او تقریبا داسې 10 کالو نه په تاکه کوستا کال کې مشته یم. ډیره ښه ده جي. د شاعرۍ سفر آغاز هم کله نه وکړو؟ د شاعرۍ د سفر آغاز ما تقریبا د 2010 نه کړی دی. 2010 نه مې کړی دی. بیا په 2014 کې مې یو کتاب چاپ شوی د نیمګړي ارمان په نوم، او د هغې نه بس دا دی لګیا یو، بس هلې ځلې کوو. تاسو د غزل اصلاح هم د چا نه کوله؟ نو غزل اصلاح خو اوس هم کوو، مخکې هم کړې ده چې هر پوه انسان او که پوه یو عام وړوکی شاعري یا غټ شاعري، او چې مونږ ته ښه غوندې رایې راکړي او مونږ کې هغه کمی پیښې وي، نو هر چا نه کوو. او وخت سره مې ډېرو شاعرانو نه اصلاح کړې ده. د پبو کې مې عزیز الرحمن عزیز یو بابا و، الله دې وبخښي، وفات شوی، ابتدایي مې هغې نه اصلاح کړې ده، ډاکټر شیزمان تیزي سرپرست اعلی. بیا د نه پس صابر شاه صابر سره مې ډېر وخت ناسته کړې، هغې نه مې اصلاح کړې ده. اینه بغیر اوس نور زموږ څه مشران ملګري واجد ودان او صفدر علي صفدر صاحب، هغې سره اکثر خپله مشوره یا خپل غزل شریکوم، نو هغې نه مشوره علم. ستاسو خاندان کې بل هم څوک شاعر و که نه تاسو ډومبي؟ نه بالکل، زما خاندان کې خو هیڅ نه مخکې څوک شاعر تیر شوی دی، او اوس نه موجوده. خیر شاعر خو ورته ویلی هم شم، نه هم شم ویلی، خو زما مشر رو هغه به داسې و چې خپله یو ډایرۍ کې بیا هغه خپل جذبات به کله کله د شاعرۍ په انداز کې لیکل، نو هغه به ما کله کله کته، خو هغه یو وخت سره بس مختصر غوندې لیکل کړو، څه ټپې وغیره یې لیکلې وې، باقي داسې مستقل څوک لیکوال نشته دی. ډېره ښه ده جي. دا راته ووایي چې په کوم صنف کې هم ډېر کار کړی، نظم هم ډېر لیکلی دی که غزل؟ نو زما چې رښتیا خبرې، نظم هم بیخي نه دی لیکلی، ځکه چې غزل سره مې ډېره د زړه مینه ده، او د زړه هغه تنده مې صرف په غزل کې ماتیږي، او غزل ته خدای دومره خوږوالی ورکړی دی چې مونږ بالکل بل څه ته بریدي نه، نو غزل مې ډېر زیات لیکلی دی، او په دغه کې نثر کې مې داسې لږ ډېر زیات کار کړی دی. ډېره ښه ده چې کوم یو فنکار ستاسو کلام ویلی دی؟ فنکار هو کلام نه دی ویلی، خو تقریبا کم دا زما 2 سالور غزل چې دی، نو دا تقریبا
15 که شپږو فنکارانو رانه ویشتو. اول یو ملګري اغوښتی او صابر خان اغوښتی و. بیا زما څومره خیال دی د هغې لږ نوی غوندې انداز دی دا غزل، نو طرز به یې نه جوړېدو، نو هغه هم بس غږ یې نه دی کړی. عین علاوه د صوابۍ یو بل فنکار و، هغه هم دا یو کلام زما تقریبا 15 شپږو کسانو اغوښتی دی. اسفندیار مومند هم اغوښتی دی. مخکې ورځو کې رانه کرن خان هم واغوښتو، یو دغه کلام ویشتو. یو بل زما کلام و غزل دی هغې هم رانه اغوښتی دی. او صوابۍ یو فنکار دی هغه هم رانه اغوښتی دی، انور مانیوال صاحب په دغه باندې که نه هغه ورله ورکړی. نو باقي د هغې خوښه چارې یو پرې مخکې شو چارې وویلو. ډېره ښه ده جي. ادبي دنیا کې د ټولنې څه کردار دی او نوي کول دپاره په دې کې ناسته څومره فایده لري؟ نو ادبي دنیا کې خو د ټولنې ډیر سخت زیات ضرورت پدې دی او زیات اهمیت پدې دی ځکه چې زمونږ د مشرانو چې کوم هغه ترتیب دی هغې چې کوم بنیاد په 1936 کې د دې جرګو په شکل ایښی دی، نو هغې وخت سره ډیر زیات نقادان تنقید کوونکي ډېر لوی لیکوالانې پیدا کړي دي. هغه ټولې دنیا ته پته ده چې د جرګو څه اهمیت دی که نه او څه فایدې خلکو له ورکړي. اوس موجوده چې کوم د نوي کول دی د فیسبوک چې کومه وبا د هغې چې دا نوی کول کم خراب کړی دی که نه، فیسبوک موږ له ډېرې فایدې هم راکړي دي ځکه چې زموږ ډېر ورک شاعران یې را پیدا هم کړو، خو زموږ ادب ته څه نه څه نقصان هم ورکړی دی. خو کوم دغه د فیسبوک ملګري زموږ دې جرګو طرف ته روګرځي نو انشاءالله دغه کمې به پوره شي. یو ښه شاعر جوړېدو دپاره چې یو کس وایي چې زما په کلام کې د نورم خواږه پیدا شي، نورم ښه شي، پوخوالی دې پکې پیدا شي، نو څه کول پکار دي؟ نو ښه کلام او ښه غزل دپاره زیاته مطالعه ضروري ده او د ښه استادانو سره ناسته پاسته دی په صحبت کې ناستې ضروري دی. د مشرانو نه مشورې اخیستل پکار دي. بعضې زمونږ مشران وایي چې یاره شاعرۍ ته د استاد ضرورت نشته، نو د هغې خپله رایه ده، خو زما چې کومه خپله رایه ده زه یم چې بالکل دا د الله ورکړه ده، خو د دې چې کوم هغه تراشل به کېږي، کومه د دې چې کوم هنر او کوم فن دی نو هغه استاد سره راځي. نو د ښه شاعرۍ دپاره زیاته مطالعه پکار ده او غزل باندې زیاته خواري پکار ده او د ښو استادانو صحبت ناستې ډېر ضروري دی. ډېره مننه جي، ډېرې ښکلې خبرې تاسو کې. چې یو شاعر وي هغه به صرف قافیه ردیف جوړوي نو بس هغه شاعر دی او که نه د دې دپاره څه نورې خبرې هم ضروري دي؟ نو صرف قافیه او ردیف باندې خو څوک شاعر کېدی نشي. بعضې اکثر چې تاسو زمونږ جټ پښتانه وګورئ ساده خلک، نو بعضې ټایم کې دا زنانه به مونږ والودین بعضې ټایم کې کورونو کې داسې خبرې وکړي چې هغه هم قافیه غوندې الفاظ وي، نو هغې ته شاعري نشو ویلی. شعر مطلب چې دا دی چې مطلب په شعر کې څه پیغام وي نو هغه شعر کېدی شي. که قافیه ردیف خو به ته وتړې خو چې شعر کې د څه پیغام نه وي نو هغه خو شعر نشو. سمه ده جي. شاعر نه علاوه لکه شاعران خود په خپلو احساساتو، په خپلو غزلو باندې، په خپلو جذباتو هغې د پښتو ژبې خدمت کوي، خو آیا که یو عام وګړی وغواړي چې زه د پښتو ژبې خدمت وکړم نو هغه به په څه ډول کوي؟ نو دا خو به ډېره ښه خبره که دا احساس زمونږ پښتانو کې روچت شو، دا خو ډېره ښه خبره ځکه چې زمونږ اکثریت شاعران چې دي نو دا غریبانان دي. زما چې څومره اندازه ده مالدار هم پکې شته دی، خو هغوی بیا صرف د ځان دپاره بس خپل کتابونه چاپ کوي، خپلې هلې ځلې کوي. خو غریبان شاعران چې نو هغه اکثر هم په دې وجه پاتې شي چې سره مالی امداد نه وي او خپل مالی وسې نه وي. اکثر داسې اوس هم ډېر شاعران زمونږ د خاورو لاندې شو، هغوی د خپلې چې کومې هغه د کتابونو دغه وې کومه شاعري هغوی کړې ده نو هغه هم داسې ناچاپه پرته ده. نو که چېرته څوک غواړي چې یاره مونږ د پښتو ادب څه خدمت وکړو نو دې نه بله ښه طریقه نه چې داسې غریبانانو شاعرانو ښه کتابونه هغه چاپ کړي. ډېره مننه جي، ستاسو ډېره مننه کوو چې مونږ ته خپل قیمتي وخت سره وبخلو او په آخره کې به ستاسو کلامونه واړو جي. بالکل خامخا چې داسې دغه را جوړ شي نو کلامونه خو به خامخا وو. ستاسو د پیج مینوالو ته به غزل شریک کړم چې غزل مطلب ده چې انخطي په زړګي کې مې باڼه دي میرات مړي، انخطي په زړګي کې مې باڼه دي میرات مړي، اوس نوزي په یو چل هم کاږه دي میرات مړي. مننه. او ای هیڅ پاتې نه دي په وجود کې مې دننه، ای هیڅ پاتې نه دي په وجود کې مې دننه، د غم چینجي اخته زما په زړه دي میرات مړي. مننه. او اوږو باندې مې څوک چې ګرځولي دي ټول عمر، اوږو باندې مې څوک چې ګرځولي دي ټول عمر، نن شوي یې په سترګو کې ویښته دي میرات مړي. مننه. اوږو باندې مې څوک چې ګرځولي دي ټول عمر، نن شوي یې په سترګو کې ویښته دي میرات مړي، او نور ټول کامونه ګوره تر اسمانه دي ختلي،
نور ټول کامونه ګوره تر اسمانه دي ختلي بس پاتې په نړۍ کې پښتانه دي میرات مړي ډېر ښه شعر مننه نور ټول کامونه ګوره تر اسمانه دي ختلي بس پاتې په نړۍ کې پښتانه دي میرات مړي او د ګړنګ اواز به څوک ورکړي چې شاته ټول ګونګي دي د ګړنګ اواز به څوک ورکړي چې شاته ټول ګونګي دي دا مخکې هم ړانده دي هم کاڼه دي میرات مړي مننه د ګړنګ اواز به څوک ورکړي چې شاته ټول ګونګي دي دا مخکې هم ړانده دي هم کاڼه دي میرات مړي او چې مړه دي دا ژوندي دي زه خبر یم صاحبه چې مړه دي دا ژوندي دي زه خبر یم صاحبه چې ګرځي ځان سبولي دغه مړه دي میرات مړي مننه او مقصد چې هیر کړم رهبره د ماضي یادونه ټول وینځلي په تیزابو مې مازغه دي میرات مړي یو کلام راته بل وایي مهرباني مننه بل کلام بر سره شریک کوم چې د عقل په تندي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې د عقل په تندي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې د مینې په باغي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې او یو کرحه چرته هم پکې داستا په لورې نه وه یو کرحه چرته هم پکې داستا په لورې نه وه خپل ځان ته په تلي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې مننه او مورجانې راته ووي بیا نامې چې وانخلې مورجانې راته ووي بیا نامې چې وانخلې نو ستا په مات بنګړي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې مننه او چې ما او تا نامه په خپله دواړو وګل کړې چې ما او تا نامه په خپله دواړو وګل کړې په هغه یو لرګي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې او تل خوی د ماشومانو کړي خبره باندې نه دی تل خوی د ماشومانو کړي خبره باندې نه دی نن ځان ته په زړګي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې مننه تل خوی د ماشومانو کړي خبره باندې نه دی نن ځان ته په زړګي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې او پچا به تل ګمان د فرښتې چې ما کولو پچا به تل ګمان د فرښتې چې ما کولو په داسې یو سړي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې مننه پچا به تل ګمان د فرښتې چې ما کولو په داسې یو سړي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې او چې وانخلي نامه د بې وفا اشنا رهبره چې وانخلي نامه د بې وفا اشنا رهبره په ژبه په ازغي مې ښه د ضرب کر خیراخ کې مننه جی یو جهان مننه کوو احمد امین رهبر صاحب نوی کل ته څه پیغام ورکوي نوی کل ته خو بس په دوو لفظونو کې لنډ پیغام ورکم چې خپل هم ښه ژوند کوو یو بل هم ښه ژوند ته پرېږدئ ډېره مننه او رهبر صاحب چې موږ په خپل مصروفیاتو نه خپل قیمتي وخت روبخلو استادو ډېره مننه کوو د وصال صاحب هم ډېره مننه کوو چې د کیمرې شاته خپل خدمات سره انجام کوي راځو به د یو نوي پروګرام سره د یو نوي خوږ ژبې شاعر سره ان شاء الله تر هغې پورې د الله په امان